لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا د یوې نوې معلوماتي ویډیو په لړ کې تاسو ته هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په دې ویډیو کې مو درته بېلابېل جالب او په زړه پورې معلومات راټول کړي دي. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. که چیرې دغه ویډیو مو خوښه شوه نو زموږ د ملاتړ لپاره د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو جالبو ویډیوګانو د ژباړلو حوصله مو لوړه شي. نړۍ مننه. په څو کلنۍ کې په دې پوه شوې چې لړمان کټ مټ د مارانو په څیر د خپل د بدن پوستکی بدلوي. په څو کلنۍ کې په دې پوه شوې چې په سړکونو او یا کوڅو کې د برېښنا په لینونو کې تړل شوي بوټان دا معنی ورکوي چې دلته چرس او یا ځینې نور نشهیي مواد خرڅېږي. له کله نه په دې خبر شوی چې د ځینو ولسمشرانو او مهمو کسانو د باډیګارډانو او محافظونو کوم لاسونه چې تاسو په تصویر او یا ویډیو کې ګورئ هغه حقیقي لاسونه نه دي، بلکې دا مصنوعي او جوړ شوي لاسونه دي چې د خلکو پام ځان ته رااړوي. دوی خپل اصلي لاسونه د جاکټ لاندې پټ کړي وي چې همیشه ګوته په ماشه وي او د هر خطر لپاره پوره چمتوالی لري. په څو کلنۍ کې په دې پوه شوی چې مقناطیس او یا اهنربا کچیرې په اور کې واچول شي نو خپل مقناطیسي خاصیت له لاسه ورکوي. له هغه وروسته فقط د اوسپنې په یوې ټوټې بدلیږي. آیا پوهیږئ چې پیشو کولی شي له خوراک پرته 20 ورځې ژوندی پاتې شي؟ په څو کلنۍ کې په دې پوه شوی چې 7 ډوله او یا 7 رنګه هندوانې شتون لري. دغه 7 رنګه هندوانې د مالټه‌ایي، سپین، زیړ، اسماني رنګه، بنفسجي، شنه او په سور رنګونو کې پیدا کیږي. له کله نه په دې پوه شوی چې د خوراکي توکو د پوښولو دغه رنګه کاغذ له 2 بېلابېلو مخونو څخه جوړیږي. ځلیدونکی مخ یې فقط د ګرمو خوراکونو د پوښولو لپاره پکاریږي او غیر ځلیدونکی مخ یې یوازې د هغو غذایي توکو د پوښولو لپاره پکاریږي چې یخ وي. کله نه په دې پوه شوی چې د وړوند انسان خوب یوازې په سماعي توګه وي، یعنی زموږ په څیر خوبونه نه ویني بلکې په خوب کې یوازې غږونه اوري. آیا پوهیږئ چې د امازون په ځنګل کې له 400 میلیارده ډېرې ونې موجودې دي؟ له کله نه په دې پوه شوی چې د آینې اساسي او حقیقي رنګ سپین نه بلکې شین رنګ دی. له کله نه په دې پوه شوی چې رومیان په سبزیجاتو کې نه بلکې په میوو کې راځي. له کله نه په دې پوه شوی چې د اوبو په بوتلونو باندې لیکل شوی تاریخ د اوبو د بوتل د صلاحیت د ختمېدو تاریخ دی، نه د اوبو، ځکه چې اوبه هیڅکله هم نه تاریخ تیره کیږي. آیا پوهیږئ چې پیلوټ او د هغه مرستیال پیلوټ په یو هوایي سفر کې هیڅکله هم یو ډول غذا نه خوري؟ له دې امله که چیرې په یوه غذا کې د تسمم او یا د زهر پیښه رامنځته شي نو بل به ترې بچ وي. په څو کلنۍ کې په دې پوه شوی چې انګلیسي عددونه او یا رقمونه په اصل کې عربي عددونه دي او هغه عددونه چې موږ یې عربي فکر کوو په اصل کې هندي عددونه دي. آیا پوهیږئ چې په عربي هیوادونو کې عراق لومړنی هیواد دی چې د برېښنا سیستم یې فعال کړ؟ آیا پوهیږئ چې د مصر عربي جمهوریت 3 ولایتونه بنها، سوهاج او اسیود د فرعون د هغه جادوګرانو په نومونو باندې نومول شوي دي چې په موسی علیه السلام باندې یې ایمان راوړی و. د ویډیو په آخره کې هغه کوم معلومات و چې تاسو یې له نورو ډیر حیران کړئ؟ د کمنټونو په برخه کې یې له موږ او له لیدونکو سره شریک کړئ. نړۍ مننه.